وساتئ دغسې خیرن، دغسې بدرنګه، دغسې تور سوچونه وساتئ چې نورې بدبختیانې مو هم په نصیب شي. همدغه چې موږ افغانان ولې دومره بدبخته یو. ولې په ځان رحم نه کوم؟ دا زړونه به مو کله پاکېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو که سوشل میډیا ته وګورئ، صرف او صرف پې دا چلیږي چې د نجیب اپیز ویډیو هغه راسینډ کړی او وایرل شوی ده او څه چې دي روان دي. به هر حال کومه ویډیو چې وایرل وه هغه هم موږ تاسو سره شریک کړی وه. د هغې کوم حقیقت چې و، کومه ویډیو چې وه، یعنې 2017 کې چې کومه لایو راغل وه په هغې کې ورسره څه فرینډ ناست و او هغه ویډیو یې ریکارډ کړې وه. خو خلکو هغه دونه مجبوره کړه چې بیا راله په فیسبوک باندې بیان ورکو چې کومه ویډیو تاسو ګورئ نو هغه دا ویډیو ده او په دې کې داسې څه شته نه لکه تاسو چې څه شروع کړي دي. او زه امید لرم چې لکه هر چا به هغه ویډیو کتلي کومه چې په ګروپونو کې شیر کېږي چې دا د نجیب اپیز وایرل شوې ده. د دې نه پس یو خبر هغه دا کومه چې په پیله کې تاسو دا ویډیو وکته، اوس دا هغه شیر کېږي او پکې ویلی کېږي چې نجیب اپیز راله او هغه یې وجړل. نو د دې کم حقیقت چې دی زه به درته دا ویم چې دا هم د 2022 ویډیو ده. په 2022 کې په افغانستان کې یو سیک هغه قتل کړی شوی و. نو د هغې په حقله باندې نجیبه راله ویل چې آیا زموږ په افغانستان کې کوم ظلمونه کیږي، څه قسمه خلک لږ یو بل وژني، لکه وایي موږ افغانیان چې دي هغه ډېر زیات په سختو کې یو. د هغې په حقله باندې هغې جړا کړې وه. البته دا نه چې لکه د خپل ځان دپاره راله او هغه یې وجړل او ویل چې زما ویډیو وایرل شوی ده. دا کم خلک چې رنګ ورکوي دا غلط دی. دغه د ویډیو معلوماتو هغه هم تاسو سره شریک کول. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.